الغرض عائشة رضی الله عنها دا روایت په دې زیات بیانېږي چې دا د کور خبرې دي. نو هغه وایي چې وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. رسول صلی الله علیه وسلم په اعتکاف کو، اعتکاف به کوم ځای کې کو؟ مسجد اقصا کې، مسجد نبوي کې، که مسجد حرام کې؟ مسجد نبوي کې. دا حدیث صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. وایي هغه په اعتکاف کې او سر به یې ما ته راوویستو په کړکۍ کې یا په دروازه کې. د ټولو نه نږدې کور د رسول صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې هغه د عایشې رضی الله عنها کور دی جومات ته، تر دې چې د هغې نه ډایرکټ دروازه یا کړکۍ هغه د جومات ته وه. او اوس هم تاسو لاړ شئ مسجد نبوي کې مو لیدلی که نه؟ تاسو چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم په قبر باندې تېرېږئ، دا د عایشة رضی الله عنها کوټه ده. او بیا هغه ځای ته وګوره کوم ځای کې چې منبر پروت دی اوس دا امام چې په خطبه کوي، دقه ځای کې د رسول الله وسلم امام چې پکې ولاړ دی، عفوا محراب، دقه ځای کې به رسول الله وسلم ودرېدو. او ځکه یې ویلي زما د کور نه د منبر پورې چې کوم ځای دی دا د جنت یو ټوکړه ده، دغه ځای ته روضه وایي، ریاض الجنه. او شاته پسې همدقې سره متصل د عایشة رضی الله عنها کوټه ده. نو هغه به په اعتکاف کې ناست شو، د جومات نه به یې سر وردننه کو کور ته، ځکه چې معتکف بلا ضرورته د جومات نه نشي وتی. نن سبا د اعتکاف نه هم خلکو ګپ جوړ کړی، کینونه اعتکاف ته چې 15-15 ملګري به نشي او ډوډۍ او خوراکونه او فیسبوک او ګپ شپ او موږ اعتکاف کې. او بیا چې د اختر په شپه راوځي مبارکیانې چې کوي ورکوي، ته به دوی کشمیر یا فلسطین پتا کړی دی. اعتکاف دې دپاره وي چې یو سړی جومات کې کښېني، دی د دنیا نه ځان پرېږدي، بلا ضرورته دې نه راوځي. قرآن تلاوت، چړاګانې، دعاګانې او منځونه، تلاوتونه دې دپاره خلک ناست. نو ما بوله سر وینځو و انا حائض، او زه به د حیض په حالات کې وم. نو روایت یې ودې راوړو، یعنې حایضه زنانه خپل خاوند له لاس وروړی شي، د هغه خدمت کولی شي. د دې نه یو بله مسله هم راووته چې ښځه به د خاوند خدمت کوي. رد دی په هغه علماو باندې کوم چې وایي چې نه، په ښځه باندې د خاوند خدمت نشته. او دې زنانو کې چې داسې لږې غونته کې پوهه او داسې چې ته حدیث نه مې اورېدلی، باید دغه مولیانو دا قول یې اورېدلی که نه، کوم مولیان چې وایي چې خدمت لازم نه دی، بس ځای په ځای وایي. ما نه پکې ډېرو تپوس کړی دی، هسې لکه زنانه باندې خو د خاوند خدمت لازم نه دی، او یا د دې خوا خسخر خدمت لازم نه دی. او دا په غاړ دین کې به دغه یو درې مسلې یادې کړي د ځان دپاره. نو بس خلک به د ټول دین کې ځان دپاره داسې لږ فایده ګوري. نو صحیح خبره دا دی چې ښځه باندې د خاوند خدمت لازم دی، څومره چې د هغې وسي، دا ورسره ده، اوس نه زیات نه. نو ما بوله سر وینځو، دا څومره ګوره د مینې محبت ژوند دی چې ښځه خپل خاوند له سر وینځي. او چې څومره د ښځه خاوند یو بل سره د مینې محبت ژوند تېروي، په ټول کور کې سکون او اطمینان. ځکه چې دا ښځه خاوند دا معمولي څوک مه ګڼئ. ګورئ هم د یو سړي د یوې ښځې نه پوره معاشره او قوم جوړېږي. ګورئ که نه، چې ښځه او خاوند میلاو شي، نو خو د هغې نه بعد دا بنیاد کېښودی شو. د دې نه بعد به قوم، معاشره، خاندانونه، د هر څه جوړېږي. دا معمولي مه ګڼئ. نو که بنیاد برابر وي، مخې ته هر څه برابر وي. او موږ ته هېڅ ضرورت نشتی چې موږ د انګریزانو نه یا د انډیا والو نه او یا د ډمانو نه مینه محبت یې زده کړو. الحمدلله زموږ په شریعت کې گنجایش د مینې محبت شته د ښځې او د خاوند په منځ کې، خو د ښځې او د خاوند په منځ کې
یعنی ښځې او د خاوند محبت دی. باقي مینه محبت د مور پلار سره هغه شریعت کې ځان له ځای دی، د پلار سره ځان له، د بچو سره ځان. نو هېڅ ضرورت نشي چې یو سړی مینه محبت زده کوي د چا نه؟ د انګریزان. هغه مینه محبت خو نه، هغه فحاشي ده. هغه څه ده؟ فحاشي. او دب هم د ځان نه دغه جوړ کړی او ګل به یې راغستی لکه سي چلې دا جي ویلنټاین ډے دی. ویلنټاین به کې چا راوستی؟ ویلنټاین خو فحاشي ته دعوت. په ټول کال کې تا یو ورځ ګل راغستی راروان کړی. موږ روزانه ګلونه کور ته او موږ په مخه دا قیسې د مینې محبت ته کوو. تا صرف یو ورځ ګل راغستی د انګریزانو په ځای کې دا جي ویلنټاین دی. یو سړی چې کله اسلام پرېږدي په ګډوډو سره شي او په ټول کال کې جي وي دا مدر ډے دی، دا د مور ورځ ده. نو په دې ورځ به د مور قدر کړي. 360 ورځو کې به یو ورځ د مور قدر کړي. موږ ته ویلي چې خپې لاندې جنت دی، موږ خو ترې ځان قربانوو. روزانه چې کور ته ننوځو تندی مو له ښکل کړی چې راوځو تندی ته ښکلو اجازت والو چې ستاسو اجازت ته وځو. او دا ځوان یو ورځ یو نن د مور ورځ ده، او نن پکې د پلار ورځ ده، او نن پکې د استاذ ورځ ده. ما ته دې بعضو کسانو میسیج راولېږي د استاذ په هغه ورځ باندې والله تعالی عمر جون درکړي. ما روزانه راته دعا کوه په دې ورځ دې کیسې شروع کړه، په مخه راته دعا کوه که استاذ مې ګڼې. ته به ټول کال دې ورځې ته پروت یې چې ما ته دعا وکړي. موږ خو د استاذ په مخه قدر کوو. دا عجیبه کوي د مزدور ورځ ده. زمونږ رسول صلی الله علیه وسلم خو موږ ته نصیحتونه کړي چې د مزدور به هر وخت خیال ساتي او د هغه حق به ادا کړي. نو زار او قربان د دې دین نه چې ښایسته دین دی. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی، دا هم د عایشه رضی الله عنها روایت دی. وایي چې كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتكئ في حجري. رسول الله صلی الله علیه وسلم به زما په غېږه کې سر ایښودو. فيقرأ القرآن، نو قرآن به لوستو وانا حائض، او زه به د حیض په حالات کې. صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی. د حدیث نه ډېرې مسلې راوتې، خو بنیادي مسله څه ده؟ یعنی د حیض زنانه په غېږ کې سر ایښودی شي. سر ایښوده پرېږده، دلته څه کوي؟ قرآن تلاوت کوي. زنانه داسې نه ده چې دا بیماره شو چې بس دې نه ځان لرې ساته او دا چې ګندګي پورې نښتې. نه نه، رسول الله وسلم به د هغې په غېږ کې سر ایښود او قرآن تلاوت به یې کوو. نو یو خو دې دغه مسله راوته. بله د ښځې او د خاوند ژوندي سي. موږ یعنې صفا خبرې به کوم، خفه کېږئ به نه. موږ پښتانه یا خو د حد نه وړو او یا را کوزي وکمیږو. که ورته ته ووایې چې د ښځې سره به مینه محبت کوي، دومره مینه محبت شروع کړي چې شرمونه جوړ کړي. که ورته وایې چې نه ګوره سړی ګزاره کوي لږه، نو بس بیا ورته د انسان په نظر نه ګوري، منځ کې به اوسي. بعض ځایونه داسې بعض وخت داسې چې ښځه خاوند یو بل سره مینه محبت کوي، نو بعض ځایونو کې سړی ځان ساتي. دروند سړی او هوښیار سړی څوک یې ده ووایي مناسب ځي کوي، مناسب خبره او مناسب کار کوي. اوس یو سړی زه په ښځه مین یم، پلار غریب یې بهر ناست دی، کور کې دی، دا پلانۍ راځه راځه کمرې، دا بې شرمي ده. او بیا راشي وایي یاره دا مشران چې دي دوم سختي. مشران هېڅ سختي نه جوړ کړې، او تا کې حیا نشته. مشر ناست ته دا قیسه کې. نو دا اوس اسلام تا ته سختي نه، اسلام خو تا اجازت در کړی، خو اسلام تا ته آداب هم ښودي چې با ادبه انسان جوړ شه. دا پلار ستا ناست دی، مور ده، مشران دي، کشران دي. دا خو پلار دی، دا خو مور ده. ځکه زمونږ والد صاحب د الله وبخښي، الله یې د هغه قبر د جنت باغچه کړي. ابه ما ته دا کیسې کولې د مشرانو دا چې زمونږ ځواني به څنګه وه، او ما له به ډېره مزه راکوله. اوس هم ما له
یعنی زه درته دا د زړه خبره وکړم د سپین ږیرو سره ناسته ما له انتهایي مزه راکوي چې زه واورم د دوی نه چې دوی حالات څنګه ځکه چې ښکلی وخت تېر کړی د حیا او د عزت نو هغه به یو خبره ما ته دا کوله چې موږ به د پلار په مخ کې او د مور په مخ کې ویښته نه موږ ګرځول ځکه چې یعنې موږ به دا وي چې اوس به دی وایي چې دی دومره شو چې زما په مخ کې سونډی اړوي راړوي څه قدرمن خلک وو او اوس د پلار په مخ کې کنځلې او بدې ردې او پلار غریب ځان له ناستې دی په موبایل کې ګوتې وایي هغه غریب ستړی شي پاسې خپلې کمرې ته لاړ ځکه چې د خبرو څوک نشته او ټول فیسبوک دی ټیک ټاک دی ویډیو ده آډیو ده او سندري دی او فحاشي ده او غریب دغه شان ناست دی او د پلار په مخ کې سونډې اړول دا خو اوس عامه خبره جوړه شي کوم سټایلونه چې کوي او کومې قیسې چې کوي نو داسې ښه خبره نه ده که نه ښه خبره ښه خبره نه ده مشرانو مخ کې بعض کارونه بعض خبرې سړی نه کوي د هغوی د خیال ساتلو دپاره د هغوی ادب دی د هغوی احترام نو موږ یا سم واوړو یو کار کې او یا بلکل را پرېږدو که ورته وایي چې د دې ښځې حق شتي او په دې دې پوه وکړو یو دومره حق ور ورکوي چې هغه مور و پلار پاتې کړي که ورته وایي چې د مور پلار دې حق دی چې د هغوی طرف ته دومره توجه ورکړي چې ښځه پاتې کړي نه د هر سړي خپل حق دی او د هر ځي خپل کار دی او خپله خبره ده نو الحمدلله زمونږ دین کې د مینې محبت مجال شي اوس دا وګورئ رسول صلی الله علیه وسلم د عایشې په غېږه کې سر ایښودی نو زمونږ دا دین داسې نه چې دا د وحشت دین دی او دې کې څه نشته نه الحمدلله خو چې چا ته معلوم وي چې چا دین زده کړی او زه دا دعوت ورکوم د دې ځای نه ټولو هغه نارینو ته او زنانو ته چې د هغوی ودونه شوي دي چې ژوند د مینې محبت تېروي بعض خلک روټیني ژوند تېروي روټیني څه مطلب دی یعنی بس دا د ښځه او د خاوند دی او د مرګه پورې به دوی یو ځای اوسېږي بس نه دا روټیني مه تېروه دا ستا ملګري دی ته د هغې ملګری دا به د مینې محبت ژوند تېروي او بله دا ورسره یاده کړه دا به راته ډېر مشکلات اسان کړي که زما دې خبر باندې عمل وکړو او د رسول صلی الله علیه وسلم ویلي دي حدیثونه دا واضح ده چې څه ته د دې ښځې دپاره کوې که نه الله پې تعالی اجر درکوي دې له ته رزق ګټې هسپتال ته یې بوځې خیال یې ساتي الله تعالی اجر درکوي او هغه چې ستا څه خدمت او څه قدر کوي الله والا اجر درکوي که چېرته د دې دواړو په زړه کې دی نو څومره ښایسته ژوند به تېرېږي نو رسول صلی الله علیه وسلم ته وګوره څوک دی عوامو په ذهن کې دا ده چې دینداره سړی نو هغه به د دې قصو نه ځان بلکل لرې ساتي او دا د دیندارو امام دی دا د دیندارو امام دی دا خو لا پرېږده دا خو ګټه قیصه ده که چېرته مولوي صاحب ولیدو چې له ښځې سره روان به دا بله جاښه جوړه شوه ورته وګوره ښځې سره روان هدې به هر څه کوي زه دې سهار کې ورزش کوم یو ورځ راته وکړه ته ورزش ما ولې څه چلې ورزش ته به د بدن خیال ساتي ته د شوګر نه یېرېږي ته د بلډ پریشر نه یېرېږي ته د هر څه نه یېرېږي ته د زړه د دورې نه یېرېږي ته بدن برابر ساتي زما دپاره د هر څه حرام کړي موږ وایو چې دا دینداره ښه مزید د دنیا نه وایي په دوی هم پیرزوه که نه دینداره الله ته نږدې دي پرېږده چې دا دنیا وخوري هسې خو هم خلک یې خوري که نه دا دنیا نو چې څوک یې وخوري دا دینداره یې وخوري مزه کوي دوی سره دا اوس لکه پابندي ده دی به ورزش هم کوي دی به مزې هم خو مولوي صاحب او شیخ صاحب او مفتي صاحب دی به صرف ماله منځونه کوي
او جنازې به کوو. دا بعضو مولیانو دغه طریقه جوړه کړې ده هلته دوی ذهن کې دوی په ذهن کې ځکه دغه قصه ناسته د ده نه زړه څه غواړي، نه دی ښه خوراک کول غواړي، نه به دی غټ هوټل ته ځي، نه به دی د ښځې سره ګرځي، نه به دی په ښه ګاډي کې ګرځي، نه به تورې چشمې لګوي. تورې چشمې ځان له جرم دی. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. دې نه بله دا مسله هم راووته، اکثر ګورې دا خلک تپوس کوي چې په ملاس ته قرآن ویلی شي او که نه. نو دې نه څه ثابته شو؟ ویلی شي. یو سړی پروت او قرآن وي. اخرنی حدیث دې باب کې عن معاذه دا وی ما د عائشه رضی الله عنها نه تپوس وکړو چې ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. دا سی چلی چې د حایض زنانه د روجې قضا به راوړي او د مانځه نه راوړي. خیال هم دې سوال ته کوي. حایض زنانه باندې روجه او لمونځ دواړه بند دي، خو وروسته به څه کوي؟ د روجې قضا به راوړي او د مانځه به نه راوړي. دې حکمت څه دی یادې کوي؟ دا لمونځونه ډېري، د دې قضا راوړه بیا ګرانه ده. څومره یعنې شریعت ځای په ځای مونږ ته اسانتیا جوړه کړې. هر چې روجې ده هغو لږې دي، یعنې شپږ ورځې روجې دي، اووه ورځې. اوس د شپږو اووه ورځو اتو نهو لسو پورې ته لمونځونه حساب کوه، ډېر شی لمونځونه ترې جوړ شو. نو هغې قضا راوړه څه دي؟ ګران دي. نو دې تپوس وکړو چې دا ولې؟ هغې ورته حروریة انت، ته حروریه خو نه یې که نه، دا نسبت ته حرورا ته. حرورا دا یو کلی دی کوفه عراق کې، کوفې ته نږدې. او دلته اول پیر خوارج را جمع شي. خوارج دا چې په ګناه باندې سړی کافر کوي او مسلمانان وجني، هغه خوارج اول پیر دغه ذکر راوتي. نو هغې ورته ته هم ګوره خوارجو کېږه څنګه. د خوارجو ذهن سخت او تقوا کې اوړېدلی، تقوا کې څه حد نه اوړېدلی. ګوره رسول الله وسلم صحابه کرامو ته وایي خوارج چې وینئ که نه نو تاسو به د خپل لمونځونه سپک وګڼئ. یعنې چې صحابه کرام خپل لمونځونه سپک ګڼي چې هغوی به څنګه لمونځونه کول. ځکه زه اکثر دې ملګرو ته وایم چې دا ډېر زیات په عبادت کې ورنوتی، د حج نه اوړېدلی، یو خو حج وي نو دی به چکې ګورئ. دی کله نه کله په دې عبادتو کې دومره ورننوتی چې د الله د حدودو نه م اوړېدلی. لکه اوس زه په الله مثال کې مین یم، مثال در کوم، زه اوس په الله مین او د الله په احکامو مین. نو الله دا وایي د خوارجو نه زړې دي سي. اوس الله دا وایي چې د ګناهونو نه ځان لرې ساته، او په دې ګناه ته کافر کېږي، په دې نه کافر کېږي. دا د الله د دین مسله ده. اوس دی په الله مین دی، دا نه چې د الله دشمن دی، دی په الله مین دی. خو په دې مینه کې غلو ده، هغه مینه د شریعت په حدودو کې دننه نه ده. اوس څه کوي؟ د شریعت سره مینه دا په حدودو کې دننه ده. یاره وی د الله حکم دی او هغه دې نه منلی کېږي. څوک چې هم د الله نافرمانی کوي دا کافر مرتد دی، وجلې پکار دي. دا فتوا در څه نه ورکړه؟ تقوا کې د حد نه اوړېدلی. نو ځکه زه اکثر دې ملګرو ته وایم، یو پیر مې ملګرو ته دا خبره وکړه، علما نه هغو تعجب وکړي چې ناشنا خبره دې وکړه. ما چې ډېر د حد نه اوړېدلی که نو دی به ګوره چکې. نو د دې خوارجو ذهن سخي. اوس هغه وایي چې ولې دا مونځ قضا نه راوړي او د روجې راوړي. یعنې اوس کېدای شي عایشه رضانه وایي چې دا هم د خوارجو نه، یعنې خوارجو ذهن سخته وایي چې څنګه د روجې قضا راوړي دغه شان دي د مانځه هم راوړي. وی ما ورته چې لستو بحروریه، نه زه خوارجو کې نه یم، زه حروریه نه یم، ولکني اسأل، ځان پوه کوم. هغې ورته کان یصیبنا ذلک، دا بیماري په موږ باندې به راتله. فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي د روجې قضا به راوړئ، د مانځه راته نه ویلي چې قضا به راوړئ. مسله ختمه شوه. د هغوی مسلې به په دې ختمېدې. پیغمبر راته ویلي چې داسې به کوئ، پیغمبر وایي چې داسې مه کوئ، بس. او چې په دې د چا مسله نه حل کېږي نو په څه به حل کړي؟ بعضو ته چې د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث ذکر کړي نه، نو بیا پکې څه شي؟ خبره حل شو.
دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی په دې سره چې دی دا باب الحیض هم ختم شو او کتاب الطهاره د طهارت مسائل مکمل شو او انشاءالله را روان درس نه به کتاب الصلاة شروع کوو د مانځه مسائل او یو مسله د مانځه به انشاءالله واضحه کوو او دې درسونو نه یعنی چوټي کول حاضري نه کول لوی نقصان دی یعنی طهارت ته مسائل تقریبا 21 نشستو کې او ناستو کې بیان شو په دې کې ډېر قیمتي مسایل بیان شوي که څوک راغلی یو یاد کړي او نوټ کړي نو لوی خیر یې د دې ځای نه وي او چې څوک پکې نه وي شریک شوی نو ګټې مسلې هغه ته پاتې شوې پټې اوس د مانځه مسایل دي موږ ټولو ته ضرورت لرو دا هم دغه شان تفصیلي بیانېږي الله دې موږ پوه کړي په دین باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.